کوم چې بخت نصر قیدیان کړي او دا اهل ایمان دي موحد خلق دی او دا لاش د دانیال علیه السلام دی دا تتواله او په عزت او په دغه په احترام سره یې دفن کړه چې دې تدفین وشي او هغه او دی باندې لکه غم غرض داسې مه لره دي ته لکه صدقه مه کوه ځکه ایران فتح شو نو دا کوه قفس د هغه ځای نه داسې دا شروع شوې ده کوه سلیمان دا سلسله چې دی په دې باندې پښتانه آباد وو او نو ځینې اوس هم عربیان موږ چېرته به ځان ما په خپله په عربو کې وخیستې نو هغوی به موږ ته سلیمانیان وي اورې چې دا نو دې بیا لالاجي دا افغانستان ته بیا د دا خو دا سلسله چې ده دا د دې بلوچستان سره شروع کېږي او داسې د دې میاوالي په دې سایډ باندې د هغه د افغانستان دا یو سلسله ده که نه په دې دا پراتو لکه کما ټک او جهلم او میاوالي چې یادېږي نو لکه دا د پښتنو بیلټ او دا بیلټ داسې په مخه تللی د افغانستانه پورې او دا نو بیا لکه اوس د دغې پورې لکه په دې کې دې شی دی چې پښتون د لیک لوست نه همیشه پاتې راغلی په لیک لوست کې نو دې خپل تاریخ نه دی لیکلی او زه به درته ووایم چې پښتون د خپل تاریخ دپاره هېڅ هم نه دي کړي که څه کړي دي نو غیر قومونو د پښتون تاریخ که څه لږ ډېر دا کړی دی البته شاعرانو دا کړې ده چې لږ ډېر موږ ته که څه د تاریخ پته لګي نو هغه زموږ د ټپو او د چاربیتو نه لګي نو داسې تاسو ته چاربیته یا داسې څه ټپه یاده ده په هغه حواله سره نه داسې نه د وخت سره چې کله اهم واقع شوي دي په پښتونخوا یا په افغانستان زموږ د کتونکو خو چاربیته او ټپه ډېره خوښوي نو لالاجي نو سره څه خو پکې پکار دي اوس په پېجنګرام چې کوم جنګ شوی و نو دا موږ ته خو د هغې پته نشته خو اوس هم هغه ټاپې او هغه چاربیتې داسې پکې خلکو ته دی چې لکه د پنجنګرام ملک ته وایه ډېرې د کونډې کړې خیرې درته کوي نه د پنجګرام ملک ته وایه او ډېرې د کونډې کړې خیرې درته کوي نه بیا وایي چې د پنجګرام ملک ته وایه چې په الوا موړ شو که لا نور کوي جنګونه په الوا موړ شو که لا نور کوي جنګونه نو داسې یا لکه په تیپور راته ښکاره شو پنجګرام فتح پور را تخکاره شو پنجګرام او د اجل ګولۍ ورېږي په ماښام د اجل ګولۍ ورېږي په ماښام نو هسې دا خو مثال په طور ما تا ته د وکړو نو دغه شانتې په دې ټاپو کې په چاربیتو کې څه نسل لکه تاریخ شته تاریخ پکې پټ دی نور پښتون خپل تاریخ نه دی لیکلی یو پښتون هم خپل تاریخ نه دی لیکلی خو غیر و چې کوم دی نو څه لږ ډېر تحقیق چې کړی دی نو پکار ته چې پښتنې د هغو چې کوم دی ممنون او د هغو شکریا ادا کړي ځکه پښتون کې د لیک لوست دغه نه دی کړی دی د خپل دغه نه بیا دا راته وویل لالاجي چې لکه زمونږ دا کوم د یوسفزو دا بیلټ چې یادېږي نو یوسفزۍ دلته کې بیا د بیلټ ته څنګه راغله کم ځای کې آباد دي دا خو خیر ښکاره تاریخ دی د دې کې لکه شک نشته دا واضحه خبره ده خو د پښتنو په نسل په دې کې شک دی څوک وایي بني اسرائیل دي څوک وایي دغه دي د یوسفزو چې کوم تاریخ دی نو دا خو په ډاګه دی دا په ډاګه دی چې مغول بادشاه الغ بیګ هغه چې کله دغه شو نو دی ماشوم و د یوسفزو د سردار سره د چې کوم دی پناه واخیسته هغه له پناه ورکړه او هغه لوی کو او بیا یې ورسره کومک وکړو او هغه له حکومت واخیستو نو چې هغه کله پاچا شو نو یوسفزي خو سرکشه او زورور وو نو دی بیا براینام هغه بادشاه او دی چې کوم دی نو به خپله منماني کوله نو بیا هغه تنګ شو او بلکې نورو قومونو په مخه به د یوسفزو خلاف رپورټونه کول چې یاره زموږ سره یې داسې وکړو دا وکړو نو هغه بیا ولګېد د دې یوسفزو په سوونو سرداران یې راغونډ کړلو او په د ډوډۍ په نیت باندې چې موږ تاسو له ډوډۍ کوو او هغه چې کوم دی نو بیا قتل کړلو او ملک احمد چې کوم دی نو د خپل تره سره تللی دی ډېر ماشوم و ملک احمد په تاڼه کې چې کوم نو دی ډېر ماشوم و خو الغ بیګ چې کوم دی نو د سلیمان شاه د ده تره سردار د یوسفزو هغه نو هغه ته الغ بیګ وی چې ته زما د پلار په ځای تا زما پرورش کړې دا کړې نو زه تا معاف کوم
او نور قوم دی نو نه هغه وي چې زما یو دوه دغې دي خبرې دی دا به منې یو به زما په ځای باندې زما د وراره ملک احمد به نه قتلی او دویم چې کوم دی نو دغه د یوسفزو دغه نه چې کله دي د قتلی نو د دې نه به مخکې ما قتل کړي